تازه خبر. امریکا له طالبانو سره د تړون د لاسلیک نیټه اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې له لسیزو شخړو وروسته موږ او طالبانو په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر فوق‌العاده راکمولو باندې توافق وکړ. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو ویلي د طالبانو او امریکایي له لوري ترمنځ د سولې موافقتنامه به د روانې فبروري میلادي میاشتې پر 9 د چې د کب له 10 سره سمون خوري لاسلیک شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د مګړۍ د دغه تړون لاسلیک پر تیارو بوخت دي. مایک پمپو ضد د تاوتریخوالي د کچې راکمول مهم ګام بللی او له افغانانو یې غوښتي چې ملاتړ یې وکړي. بل لوري د امنیت شورا نن ورځ د ازادي راډیو ته تایید کړه چې نن شپه 12 بجې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د جګړو د کموالي او 7 ورځنی بهیر پیل شي.